السلام علیکم دوستانو، د مستر افغان چینل ته ښه راغلاست. دوستانو، د نن درس دی له موږ سره جینډرز، جنسونه. جینډر یعنی تذکیر او تانیث په انګلیسي ژبه کې څلور دي، یعنی نارینه او ښځینه په انګلیسي ژبه کې څلور دي: مسکولن مذکر، فیمینن مؤنث، کامن مشترک، نیوټر بیسا. دوستانو، دا څلور سره ډوله له موږ سره د په انګلیسي ژبه کې یعنی د جینډر دي. جینډر یعنی نارینه او ښځینه. مسکولن یعنی مذکر. مسکولن د ټولو نارینه سا لرونکو جینډر ته مسکولن ویل کیږي. مسکولن د ټولو نارینه سا لرونکو جینډر ته مسکولن ویل کیږي، لکه بوای هلک. بوای هلک دا هم دوستانو د نارینه له یوې ډلې څخه یو سا لرونکی شی دی، یعنی جینډر دی، یو جنس دی، لکه هغه بوای هلک. کاک چرګ. کاک چرګ مسکولن د ټولو نارینه سا لرونکو جینډر ته مسکولن ویل کیږي. کاک یعنی چرګ. مسکولن د ټولو نارینه سا لرونکو جینډر ته مسکولن ویل کیږي. ډاګ سپی. ډاګ سپی. فیمینن یعنی مؤنث. فیمینن د ټولو ښځینه سا لرونکو جینډر ته فیمینن ویل کیږي. فیمینن د ټولو ښځینه سا لرونکو جینډر ته فیمینن ویل کیږي، لکه ګل انجلۍ. هین چرګه. هین چرګه فیمینن د ټولو ښځینه سا لرونکو جینډر ته فیمینن ویل کیږي، لکه بیچ سپوی. بیچ سپوی. کامن مشترک هغه اسم چې د مؤنث او مذکر دواړو لپاره استعمالیږي. د بیلګې په توګه نارینه ښوونکي ته ټیچر ویل کیږي او ښځینه ښوونکي ته هم ټیچر ویل کیږي. دوستانو، دا له موږ سره نور مثالونه هم دي، لکه بیبي ماشوم، بیبي ماشوم. اورپن یتیم. اورپن یتیم. برد یعنی مرغه. برد یعنی مرغه. فرند ملګری. فرند ملګری. نیوټر بیسا. د بیسا شیانو جینډر ته نیوټر ویل کیږي، یعنی هغه شیان چې سا نه لري، لکه پین قلم. هاوس کور. هاوس کور. سن لمر. چیر چوکۍ. چیر چوکۍ. دوستانو، دا و د نن ورځو درس. الله دې وکړي ستاسو د خوښ وړ وګرځېږي. چینل د سره لایک، سبسکرایب او شیر کړئ.